السلام علیکم دوستانو، ټول افغانانو ته د دا ستره بریا مبارک وي. افغانستان د آیرلینډ څخه خپل لومړی 500 ورځې لوبه وګټل. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نن د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ لومړی 500 ورځې لوبه ترسره شوه. د یادې لوبې ټاس افغانستان وګټي او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. په ټاکلو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 288 منډې هدف وټاکي. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربز په 120 بالونو باندې 120 منډې ترلاسه کړې. راشد خان په 13 بالونو باندې 55 منډې ترلاسه کړې. جاوید احمدي په 55 بالونو باندې 38 منډې ترلاسه کړې او نجیب الله زدران په 43 بالونو باندې 90 منډې ترلاسه کړې. د آیرلینډ په بالرانو کې میک برین په 10 اورونو کې 90 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول او پاتې نورو بالرانو یې یو وکټ ترلاسه کړل. آیرلینډ په ټاکل شوو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې جوړ کړې او لوبه یې وبایلل. د آیرلینډ په توپوهونکو کې چکر په 90 بالونو باندې 83 منډې ترلاسه کړې. سټرلینګ په 140 بالونو باندې 90 منډې ترلاسه کړې او کمپر په 53 بالونو باندې 90 منډې ترلاسه کړې. ټیکټور په 14 بالونو باندې 28 منډې ترلاسه کړې. د افغانستان په بالرانو کې نوین الحق په 10 اورونو کې 88 منډې ورکړې 3 وکټې واخیستلې. مجیب زدران په 10 اورونو کې 40 منډې ورکړې 2 وکټې واخیستلې. راشد خان په 10 اورونو کې 50 منډې ورکړې 2 وکټې واخیستلې. محمد نبی او ګلبدین نایب یو وکټ واخیستل او لوبه په 14 منډو وګټل. دا و د افغانستان او د آیرلینډ د نننۍ لوبې په اړه لنډ معلومات. ستاسو نظر څه دی؟ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.